له پاکستان وروسته د ایران اقتصاد تباه شو. د ایران خراب اقتصاد ریکارډ جوړ کړ. د ایران پیسې څومره راټیټې شوې دي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په تهران کې د بهرنیو اسعارو د پیر او پلور په غیر رسمي بازار کې د 1401 کال د سلواغې په لومړۍ ورځ د بهرنیو اسعارو بیې ټیټې شوې دي او نوي ریکارډونه یې جوړ کړي دي. د شنبې په ورځ ایران کې د یو امریکایي ډالر بیه له 440,000 تومانونو اوښتې ده. د یورو بیه تر 50,000 تومانه او د بریتانیا د پاونډو بیه بیا ان تر 55,000 تومانه لوړه شوې ده. په دې توګه ایراني تومان د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ارزښت بایللو نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د دغه هیواد حکومت تیره میاشت د بهرنیو اسعارو بیو کنټرول لپاره د علي صالح آبادي پر ځای محمد رضا پرزین د مرکزی بانک د مشر په توګه وټاکه، خو ښکاري چې خپله دنده کې دومره بریالی نه و. د ایران حکومت ته نږدې سرچینو ویلي و چې د مرکزی بانک د مشر بدلیدو سره به د تومانو ارزښت لویدو مخه ونیول شي، خو داسې ونه شول. د تیر کال د ډسمبر میاشتې پای کې د یو امریکایي ډالر بیه 22,900 تومانه وه. شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د تهران په غیر رسمي بازار کې د امریکایي ډالرو بیه نږدې 28,000 تومانه ته لوړه شوې وه. په وروستیو ورځو کې ویل شوي چې امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د مالي او بانکي بندیزونو سختې او جدي څارنې ته مخه کړې ده. د راپورونو له مخې امریکا په دې لړ کې د عراق مرکزي او نورو عراقي بانکونو ته هم خبرداری ورکړی چې که له ایران سره د ډالرو په لویو راکړو ورکړو کې لاس لري نو د دې همکارۍ د دوام له کبله به له پایلو سره مخ شي. د ایران د ملي اسعارو ارزښت زوړ او د دغه هیواد په بهرنیو اړیکو کې کړکېچ. د راپورونو له مخې د ایران او عراق ترمنځ د اسعارو د تبادلې په اړه د امریکا سخت دریځ د عراق پر اقتصاد اغیز کړی او ښایي د ډالر او نورو بهرنیو اسعارو د بیې لوړوالي هم دا سخت بندیزونه وي. د ایران د اسعارو د تبادلې او ډالرو ته د محدود لاسرسي موضوع سربیره د ایران حکومت بهرنۍ اړیکې هم په وروستیو اونیو کې په پرلپسې ډول له ستونزو سره مخ شوي دي. د لاریون کوونکو په دار ځړول د جاسوسۍ په تور د یو ایراني الاصله بریتانوي اعدام، د سپټمبر میاشتې راهیسې د خونړیو لاریونونو راپورته کېدل او د حکومت لخوا یې ځپل، روسیې ته د ایراني وسلو ورکړه چې ویل کېږي په اوکراین کې کارول کېږي، او د ایران د اټومي پروګرام د برخلیک نه معلومېدل هغه موضوعات دي چې ایران یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د اروپایي ټولنې لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران د شاملېدو احتمال د دغه کړکېچ د لا ډیروالي لامل شوی. د ایران اقتصاد او بهرنیو اسعارو عاید په عمده توګه د تیلو او ګازو پر صادراتو ولاړ دی، خو پر دغو توکو د امریکا لخوا بندیزونه لګول شوي دي. د لوړپوړو دولتي چارواکو په وینا ایران تر دې مخکې د تیلو صادراتو له لارې شاوخوا 100 میلیارډ ډالر عواید درلودل چې اوس مهال یې 92 میلیارډ له لاسه ورکړي دي. خو د ابراهیم رئیسي حکومت چارواکي وایي دوی توانېدلي چې د تیلو او ګازو د بندیز له مودې مخکې د تیلو پلور زیات کړي. بل پلو د حکومت د بودیجې کسر او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ریال په ارزښت کې د پام وړ کموالی د حکومتي چارواکو د څرګندونو پر صداقت جدي شکونه زیاتوي.